28م لامل د الله پر ویش خوښ اوسه. په پورتنیو لاملونو کې د دې لامل ځینې معناوې تېرې سوي، خو زه غواړم چې لږ یې وغځوم د دې لپاره چې ښه پرې پوه سو، او هغه دا چې ته پر هغه ویش خوښ سې چې الله رب العالمین درکړی دی، او تا ته چې په مال، اولاد، ښځې، کور او ټولو نعمتونو کې کومه برخه درکړي هغه د ځان لپاره پوره وګڼي. او همدا د قرآن کریم وینا هم ده. فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. څه مو چې درکړي وایخله او پر هغې شکر ویستونکیو څخه سه. له سلفو څخه ډېر بېوزله او د مال له پلوه کمزوري وو. ښې ماڼۍ، ښې سورلۍ او ډېر مال یې نه درلود، خو سره له دې چې د هغوی ژوند له خوښیو ډک وو، او نه یوازې خپله نیکمرغه وو بلکې نورو ولسونو ته یې هم د نیکمرغۍ لارې چارې ورښودلې. دا ځکه چې دوی د الله تعالی په لور مخه کړې وه، او هغه څه یې په کار اچولي وو چې الله تعالی دوی ته ورکړي وو، په سمه لار کې یې لګول. همدا لامل وو چې الله تعالی ورته په لږو کې ډېر برکتونه ایښي وو، او دومره کار ترې سوی وو چې ډېرو شتمنو او زیات مال او اولاد خاوندانو څخه نه و شوی، بلکې د دوی لپاره خپل مال او اولاد د هلاکت لامل ګرځېدلی وو، ځکه دوی پرې له سالم او روغ فطرت څخه وړېدلي وو، نو د هغوی مقام ته رسېدل ډېر لرې خبر ده. ته هغه خلکو ته وګوره چې په زده کړه کې د نړیوالو پوهنتونونو څخه تصدیقونه په لاس لري. دوی کې به ډېر به داسې وي چې هیڅ کار به ترېنه نه کېږي، او ډېر خلک داسې سته چې عادي زده کړې به یې کړي وي، او الله تعالی به ترې ډېر لوی کار اخلي، خلکو ته به ترې ګټه رسېږي، د ولسونو اصلاح به وکړي، او د هېواد په ودانۍ کې به ستره ونډه ولري. که ته غواړې چې نیکمرغه یعنې خوښ ژوند وکړي، نو په خپله برخه راضي سه، خپل شکل او صورت ښایسته وګڼه، کورنۍ ژوند دی چې هر ډول وي د الله تعالی ستر نعمت وبوله، خپل آواز د الله تعالی د قدرت یوه نښه وګڼه، خپلې پوهې مستوي د لوړه او د لا زیاتې پوهې لپاره هڅه کوه، او له الله تعالی نه یې غواړه. وقل ربي زدني علما، د تل لپاره وایه چې ای الله زما پوهه زیاته کړه. ځینې پوهان لا تر دې هم وړاندې تللي دي، او وایي چې تر دې هم په کمه راضي سه. دلته د هغو کسانو د نومونو یو لوی لړلیک شته چې په دنیوي ژوند کې یې ډېر نعمتونه له لاسه ورکړي دي. عطا بن ابي رباح رحمت الله علیه په خپله زمانه کې د نړۍ ستر عالم و، خو سره له دې دا د اسود افتس آزاد سوی غلام و. احنف بن قیس د عربو مشهور صبرناک شخصیت و، سره له دې چې له بدن نه ډېر خوار، د نرۍ ملا او کمزورو پوندو خاوند و. اعمش د نړۍ ستر محدث، سره له دې چې نوموړی له آزادو شویو غلامانو څخه و، ډېر غریب، د څیرې جامو او ګډوډ شکل خاوند و. دا ټول پر ځای پرېږده، ټول انبیا د مال له پلوه کمزوري وو، ځینې د میږو او بزو څورونکي، څوک آهنګر او ځینې یې ترکاڼان وو، سره له دې چې دوی د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو غوره مخلوق تیر سوي دي. او له دې امله که ته په خپلو شتو کې فکر وکړې، نو ټول د شکر وړ دي. نو پر دې ډول ډال، مال او شتو پسې مه خویږه، هماغه د ځان لپاره پوره وګڼه او شکر پرې ادا کړه، ته به له بدمرغۍ خوندي او نیکمرغي به دې په برخه وي. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. دنیوي ژوند موږ د دوی ترمنځ ویشلی دی.